د ورور سوال کړی دی چې په یورپ یو کې د ممالکو کې د مسلمانانو د مړي چې کوم کېږي نو دا ویل ته ښخی او دلته د مسلمانانو مقبرې دي نو په هغې کې ښخی نو بعضې خلک دا کوشش کوي چې هغه خپلو ملکونو ته ویسي خو اوس دا ممکنه نه ده نو که دلته دی د خپلې مړي ښخوي نو په دې کې خو څه ګناه نشته دی او د دې حکم څه دی الجواب د دې مسلې هغه دا دی چې دا خبره به لږ تفصیلي وکړم ډېر ښه سوال یې کړی دی او په د فایدې دپاره علماو په دې باندې اتفاق دی چې مسلمان دا به د کافرو په مقبره کې نه ښخېږي مسلمان د کافر په مقبره کې به نه ښخېږي او کافر به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخېږي او په دې باندې ډېر دلایل دي ابن حزم رحمه الله محله کې په دې باندې اوږد بحث کړی دی او فرق یې کړی دی هغه حدیث د استدلال کړی دی چې د مسلمانانو او د کافرو په قبرونو کې فرق پکار دی چې مسلمانان د کافرو په قبر کې ښخ نه شي او کافر د مسلمانانو امام نووي رحمه الله په مجموع کې دغه یو رایه را نقل کړې ده د علماو او اجماع را نقل کړې ده چې مسلمان دا به د کافرو په مقبره کې نه ښخېږي او کافر دا به د مسلمان په مقبره کې نه ښخېږي او داسې نورو علماو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي اوس هغه مسلمانان چې هغه په یو کې او دې ممالکو کې اوسېږي چې هغه د کافرو ملکونه دي او هغې هلته پاتې کېږي نو دې له دا پکار دی یو خبره دا ده چې دی ځان له ځمکه والي یعنې هغه کسان هغه مسلمانان وروڼه چې هغه هلته پاتې کېږي او هغوی خپله مقبره نه وي نو پکار دا دی چې هغوی ځان له خپله ځمکه والي او ځای واخلي او که هر څومره ګرانه دی ته پرېوځي خو پکار دا ده لازمي ده چې دی ځان له خپله مقبره د خپلو مړو دپاره جدا کړي او وجه په دې کې دا ده چې هغه عذاب چې کافرو ته میلاویږي نو د دې نه مسلمان په تکلیف کېږي او په الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایلی دي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب دا اور دا به په سهار او ماښام ټیم کې او په دې وختونو کې دا په دې باندې پیش کېږي عذابونه دی الله سبحانه وتعالی ورکوي نو د دغې وجې نه او دا د برزخ عذاب دی د برزخ زندگی ده او په دې باندې د قبرونو والی پوهېږي نو دغه عذاب چې کافر ته میلاویږي نو مسلمان ته که هغه د ده خواته او د ده په ګاونډ کې پروت دي په قبر کې نو هغه ته تکلیف میلاویږي په دې وجه باندې نو د دې وجې نه پکار نه دی چې مسلمان د کافر سره په یو ځای کې په یوه مقبره کې ښخ کړی شي بله خبره دې کې دا ده که اوس مسلمانان خپل کوشش وکړي او د هغې وس او دا طاقت نه چې یاره خپل مړی دا په دغه کې ښخ کړي د مسلمانانو په مقبره کې ښخ کړي یا خپل ملک ته راوړي یا بل داسې ملک ته واړئ چې هلته د مسلمانانو مقبرې یا داسې ځای چې هلته مسلمانان پاتې کېږي بل ملک کې نو په دې کې څه خبره نشته دی په دې کې څه خبره نشته دی چې خپل کوشش وکړي او ځای پاتې نه شي نو بغیر د دې نه چې هغه داسې پاتې شي چې سړی خپل مړی هسې په ځمکه باندې کولاو ځمکه باندې پرېږدي نو ښه خبره دا ده چې هغه بیا په مقبره کې ښخ کړی شي لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د خپل وس او طاقت وکړه نو د دې نه هاخوا ته بیا په دې باندې څه ګناه نشته دی نو دا خو دغه خبره شوه چې هغه څوک هلته پاتې کېږي او هغه د مسلمانانو مقبره نه او بل ملک ته هم نشي نقل کولی لکه دې حالاتو کې چې څنګه ورور تپوس کړی دی نو خبره رانه لږه اوږده شوه په دې باره کې نو دغه خبره چې د ورور دا خبره کوي چې د مسلمانانو مقبره هم دلته شته دی او دی دلته ښخوي نو دا به ښه خبره ده بلکې پکار ده چې کوم ځای کې څوک وفات شي نو هغه ځای کې ښخ کړی شي او دا لازم نه ده چې خامخا به خپل کلي او کور ته دا به وړی او خپل ملک ته به وړی یعنې دا خبره لازم نه ده که څوک یې ویسي او څه خبره نشته خو لازم نه ده چې دا خامخا خپل ځای ته به وړی ډېر صحابه کرام او ډېر مؤمنان چې هغه د خپل ملک نه وتي د مدینې نه او هغه چې کوم ځای کې وفات شوي دي
نو په هغه ځای کې ښخ شوي دي. نو په دې کې خبره نشته دی، په دې کې څه حرج نشته دی چې هغه مسلمانان رونه چې هلته پاتې کېږي او وفات شي، او د مسلمانانو مقبره هم شته، نو بالکل دی په هغه ځای کې ښخوي، او دا ښه خبره ده چې عمل ترې ښخ کړي، ځکه چې دنیا ځمکه خو همدغه دنیا ده او قبر همدغه خاورې دی او همدغه قبر دی. یعنې د دې دا مطلب نه دی چې خپل ملک له راوړئ نو د خپلې خاورې ورسره اشنایي او دا به ورسره سره رحم معاملې وکړي. خاورې کله هم د انسان سره د رحم معامله نه کوي، بلکې دغه خاورې هلته هم د انسان خوله په دغه خاورو ډکېږي او دلته هم د انسان خوله د دغه خاورو نه ډکېږي. نو الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو په مړو باندې رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د ټولو مسلمانانو ورونو حفاظت وکړي چې هغه په هر ځای کې دي او په هر ملک کې دي. هذا والله اعلم.